راځئ چې وخاندو. هشه ته لکه خرمه بیا دا ستا دی لکه ما خر یې لکه وراره ته چې دی ما دا کومه زاره ایستلی دی ما په 15,000 روپۍ باندې ورکړې ته دا زما دی را تاسو دلته هله که تاسو هله تاسو دلته ساعت بکشي و کشتره توی نه کېږه هله ریش دی وایي شان وبېرېدلې راسه ریش ته منه درد مې ترته راځي وایي زه څوک یم زه څوک یم ها ماشین چلاندم خیلی غلا غلا داخل بورتی خاص کنم ما په بوټو کې خرڅه و دا ویني پر بورتی خاصو ته وایه څه وایي چې کوي ته غاړې وایي ویښتان در وکاږم دا د خواره ګوز به درته وکړم که سم وغوښم د خواره کې تا خوار کې زه مکن چې کوي نجلۍ تور دی بنګلې ما به مړ کې اغوستې دې ماکسې ما ووش ووش اوس نوم دې څه دی ځان معرفي کړه کلا خان حاجي صاحب موټرسایکل دې ولې راوځغلوئ هلته دې سړی په ووالی هغه مړ سو تا موټرسایکل راوځغلوئ یا لکه مې سړی په والی دا چا خلاولی نو دا خو زه په دا لوټ درواغ نه وایم بیا هم زه به هم درواغ نه وایم خو سړي ته م ورځم قسم سړی دې په ووالی یو زوی و پلار په سړک پورې وتل زوی دې په ووالی هغه اوس په خانه کې دی نو د مړو د ژوند درک نه دی معلوم تا موټرسایکل راوځغلوئ زما دا موټر په تا پسې زه د حاجي صاحب ورور یم درځه حاجي غلام ولي قمندان ورور یم درځه هلته ورځو ارځئ چې ځې کوم حاجي غلام ولي حاجي غلام ولي قمندانه د مرجې بیا چې د سنګینو اوس یې دغه ځان چا کاندید کړی و ستا نوم څه دی زما نوم حاجي عبدالولي نو زه اوس څنګه وکړم هغه سړی په شپخانه کې پروت دی ورځو خو اوس ورځو سړی وم زه اوس د نادالي ته رالم زه څه درته نو چې ته سړي ته ورسې خو هلته هم ته نه منې نو وم زه د نادالي ته رالم قسم په خدای که د بل ځای دغه بستا درته وګوره دغه مې اوس دغه دلته رانیول دغه شړي خوا سړي ته یې ورولم دغه جرابې مې رانیول دغه زه څه درته وایم نو دا تا مړی اوس موږ پر چا تاوان کړو ته یو سړی راوښیه یا وایي مړی موږ پر چا تاوان ته اوس موږ ته سړی راوښیه دا مړی پر چا تاوان ته یې راوښیه اوس تا پر دغه تاوان زه به بل موټر راوکړو زه څه وکړم مړی ما نه لیدلی زه اوس وم د نادالي څه قسم په خدای چې رالم زه څه درته وایم زما نوم حاجي عبدالولي دی د حاجي غلام ولي ورور د حاجي سید احمد د حاجي شاه ولي ورور د ولسوالۍ لاندې غرونه مې د حاجي رازه حاجي غني زه خو تا تذکره نه کوم چې ته ماته ګرد لمانه تذکره نه کوې نو خو ته وایه تا موټرګاډ مې قسم دغه نه دا پایه په وینو لړلې ده کم ځای لږ دا چش دی دا چش دی دا هغه چش دی دا چش دی دا چش دی مره سره کوی دا چش دی دا چش دی دا په چش لړل دا پایه کومه دا پایه چش لړل دا په چش لړل دا چش دی دا مبلین دي چش دا مبلین دي خدای جمپین لیکلی مبلین دي دا چش دي ستا خلکو ته څه پیغام دی چې دغه کوچنیان یا خلک به وایي بارې زغلی ورته دریږ نه در شپخانې نه رسوي هغه خلکو چې ویرسي تا به موږ نه یم شاید یې موږ اشتباه سوي ته به نه یې کم نه کوم نه مې کړی دي زما ځای دلته معلوم دی هلته هم بایي چې ورته ډېره مننه موږ د هلمند ژوندون تلویزیون خبریالانو خپرونه جوړوو دا ستاسې زغم او حوصله معلوموو هغه خلکو ته څه پیغام دی چې دغسې کړنې ترسره کوي او بیا تښتي یا کور دې ودان باید ونه تښتي خلک بایي چې ونه تښتي بایي چې اوس خوشحاله یې اوس زړه دې ځای ته ورغلی زړه مې ځای ته ورغلی څونې وارخطا شولې وارخطا شوم سړی دا دي چې خلک دي چې تا ته یو چم کوي لارې نیولي نو پیسې به نه درسره چې لار نیسي یا پیسې خو نشته خو 1000 و 1500 هغه نه راسره نیمایي کړه دا ډېره مننه چې نیمایي کړي دې وای ښه ډېره مننه ډېره مننه باندې کامیابه کوي ودرېږه ودرېږه تر تاسو راځه
دلې سلام علیکم خیر جوړ ستړي مشه خیر تر تاسو ما وکړه ته ولې اکشن ها ته ورور دا غریه کوشن ته مین پټ دی اوس خلکو اطلاع راکړي وشن و ته په پښه سره د لیر چې پټاو نسی دا وګوره جرس مین پټ دی په ما پټاوي نه پټاوي زر ته ګورم یا ته ونیسه تلای سره جره وشن الله دا غریه کوشن ما پټاوي جوړ ها ما پټاوي زم نه پټاوي زه د کور مشر په ما نو د کور څنګه مشره په ما اهتمام شي ولا هیڅ څوک لا بسه څنګه اعتماد پسې شنو اهتمام پسې نو اوس هغه اوس ته نه مړ دا باندې پټاوي دا څنګه روان دي یا ورور پراخ ولارسي د څه ولارسي یا د لاندې ولارسي ته دا ځای وشنه جرس په اطلاع راغلی ده ما اهتمام پسې په ما پټاوي جوړ اخو دای راته سره تراشه په دې وسه ولارسي دا ځای وشنه ورور دا پیسې درکو څو پیسې غواړي دا ځای وشنه ما اهتمام پسې لاس لک افغاني درکو شنه هغه سیده یا لاس لک افغاني ځای پر کوم دا ځای شنه دا ته خو نږدې څه زنده زده سره لا دې تراشه ورور هغه سیده ځه هغه به مشور تر ځه مکه په ما اهتمام پسې دا ځای وش زم دا ځای مې دلته وشنه دی نشنه ما پټاوي په ما کوم اهتمام پسې دا ځای وشنه تراسه په ما اهتمام پسې و دا غریق ما سترته وشنه خاري کوم دا وام دا ځای ما سي وشنه وروره ما پټاوي ما کوم اخو تراسه ما سي تراسه ځه ما پټاوي یا ما پټاوي راځي سم دا ځای ما سي وشنه زوم ما پیسې درکوم پیسې نه څو پیسې راکې چې لاندې کوم موږ وشنو څو پیسې راکې ولا کړه څه خبره څه ما یې کړم زوم ته وشنه دا ځای سلويرته غني مې راکړه سلويرته غني ته دا ځای وشنه وروره ما اهتمام پسې راځي سم ورور دا غریق ما ته خلک تر نږدې تراسه تر نږدې سره را نږدې سره تر نږدې سره ته را نږدې سره ورور را نږدې سره دلته مې ته ویشنه په ما اهتمام پسې درته دا ما سي وشنه چې شته تراسه ورور ویشنه د خلک هم اوس خوښ نه کې پرته پټاونه ورور لارس ته دا وشنه لا زه خدای کوم فازا به ما اهتمام پسې ورور تل تر نږدې سره سه تر نږدې سره تراسه د سره معلومیږي تراسه ته خراسه ما دغه ځای راسه البته مور بل امر تراسه ته دغه ځای راسه دوی اشاره لګیږي اده ولا قبل عسيه ولا اشاره لګیږي ما بوز در سره زړه ته ما په لاس کړی ده ما بالله استاد رک ورځي لا برا صباح خير جره نن ودره موږ خبره استاد علي ودره استاد ما کار کتر اته سي واره و بخښه دې علي وسه یو دوی کې سمانه ما دا هي ستړي مسې په دغه ځای کې مې پټ په دغه ریو کې ما چې دغه ځای وشنه نه په خلاص ځه څنګه زه وشم په خای وشنه په شی وشنه زلیر ته پټیغه نه تمام به ماته وکړي او تاسو ول تاوان کوي ته مې دکې نو پکښې دې ته ټلیفون څخه چې زنګ سکاره جیب ته ټلیفون جیب ته تر تاسو څنګه وشنه تاسو تاسو څنګه ولاسه تاسو ونیسه تر دا وشنه ته وشنه دا غټه غونډې وشنه وشنه ور پټ ځامن پټاونه سي پټ سي وشنه ښه ډیره وشنه شه پولیس پلاسو